السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو تاسو سره اکرم علي درسره مې د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه لکه څنګه چې تاسو ته پته راکړل تاسو خپل د یوټیوب چینل چې کوم دی نوم سلیکټ کړئ کریشن یې وکړئ او بیا خپل ویډیو اپلوډ کول شروع کړئ هغه که شارټ وي یا ویډیو وي یا وغیره. هر کله چې تاسو 4000 غنټې واچ ټایم یې وکړئ سبسکرایب پوره شي په لږ وخت کې یا په ډیر وخت کې خو په اوریجنل کانټینټس د هغې نه پس تاسو چینل مونټایز شي بیا تاسو ته $10 پوره شي تاسو بیا پین ته اپلای وکړئ بیا چې هر کله پین تاسو ته وصول شي په میاشت یوه نیمه یا په دوو کې یا په 15 میاشتو کې هغه ستاسو د چینل د کامیابۍ پورې خبره چې تاسو کانټینټ صحیح استعمال کړي وي. د هغې نه علاوه تاسو چې هر کله پین میلاو شي تاسو هغه بیا ویریفای کړئ یقینا چې د هغې لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاویدی شي چې موږ پین څنګه ویریفای کولی شو. د دې نه علاوه اخرنی سټیپ موږ سره چې هر کله زمونږ ایډسنس ته پیسې راشي کمې ډالرې لسې شلي یا سلي یا 1500 یا وغیره د هغې دپاره تاسو ته ضرورت دی چې تاسو د یو ښه بینک کریشن وکړئ ځان له یو ښه بینک سلیکشن وکړئ او ځان له یې خوښ کړئ او بیا پکې اکاونټ جوړ کړئ لکه ما چې جوړ کړی دی په بینک الحبیب کې. بیا څنګه کولی شئ چې تاسو خپل د هغه بینک اکاونټ کم نمبر چې دی هغه تاسو په څه طریقې سره خپل د ایډسنس اکاونټ سره کنیکټ کړئ او تاسو ته چې څومره هم سیلریز راځي د یوټیوب له طرف نه هغه تاسو په ښه طریقې سره هر 25 په 25 راغستی شئ. نو هغه مکمل طریقه درته درښایم په دې ویډیو کې زمونږ سره اوسئ. زه به سکرین طرف ته او هر څه به تاسو ته درښایم. مونږ راغلو خپل د موبایل سکرین طرف ته د ټولو نه اول به مونږ لاړ شو کروم ته او په کروم کې به مونږ کولاو کو خپل ګوګل ایډسنس اکاونټ. هر کله چې موږ هغه کولاو کو تاسو کتی شئ چې دلته موږ لا کمې درې نښې راکړي دي دا تاسو کتی شئ دا موږ به سیمپل په دې باندې کلیک کو. هر کله چې موږ کلیک کو تاسو کتی شئ چې پیمنټس باندې به تاسو کلیک واخلئ. هر کله چې تاسو په پیمنټ باندې کلیک واخلئ یا د پیمنټ سره که تاسو سره دویم اپشن راځي پیمنټس انفو باندې کلیک کړئ. مثال هر کله چې تاسو په پیمنټ انفو باندې کلیک کو یا به ورته لږ انتظار وکئ کم از کم ملت یا د ملت نه سیوا تاسو کتی شئ. د دې نه لاندې چې کوم تاسو به راشئ او ټرانزیکشن چې کم تاسو ته ښایي تاسو لاندې کتی شئ. تاسو به بالکل لاست ته راشئ او تاسو ته یې لیکلی دي چې ایډ پیمنټ میتھډ. هر کله چې تاسو په ایډ پیمنټ میتھډ باندې کلیک کوئ او تاسو کلیک کوئ د هغې نه پس په تاسو سره کم اپشن راځي مونږ کلیک کو او تاسو کتلی شئ چې انتظار به کول غواړي. تاسو کتی شئ چې مونږ سره واس تقریبا دا 2 اپشن شو کیږي او د دې نه که چېرې مثال تاسو به کوشش کوئ چې تاسو آلریډي د بینک اکاونټ تیار وي نو ښه به وي. خو که فرض که نه وي ستاسو د رور اکاونټ وي یا ستاسو د فیملی کې د هر یو ممبر چې وي نو هغه منلی کیږي. کوشش وکئ چې ایډ نیو وایر ټرانسفر ډیټیل باندې تاسو کلیک کئ او هر کله چې تاسو په دې باندې کلیک کئ تاسو ته به داسې اپشن راشي. هر کله چې تاسو ته داسې اپشن راشي تاسو د دې باره کې داسې کولی شئ چې بینیفیشري آی ډي او بیا په بریکټ کې اوپیشنل دا کوم اپشن چې دی که تاسو دلته مثال څه ونه لیکئ نو نقصان یې نشته. لاندې چې کوم تاسو ته لیکلي دي نیم ان بینک اکاونټ زیات ملګري په دې کې دا غلطي کوي چې خپل د خوښې نوم لیکي. تاسو نه په دې کې دا غواړي چې ستاسو په بینک کې مثال ستاسو کم نوم دی. خیر دی که ستاسو نوم مثال په طور زما نوم دی اکرم علي او زه پکې مثال خپل یو ورور مې دی مثال نوید علي یا وغیره د هغوی د بینک اکاونټ نمبر اچوم نو ماله پکار دي چې زه پکې د هغوی نوم صحیح ورکړم. که فرض که مانه په دې ځای کې غلطیانې وشي نو ممکنه ده چې زما سیلریز لیټ راشي یا راته څه مسله راشي. به هر حال تاسو کولی شئ چې په نیم ان بینک اکاونټ چې تاسو خپل هغه نوم ولیکئ چې کم تاسو غواړئ چې هغه اکاونټ ستاسو د دې یوټیوب د طرفه چې کم سیلریز راځي پیمنټس راځي هغه هلته لاړ شي. تاسو ته بیا لاندې په بل سټیپ کې ښایي چې بینک نیم تاسو له پکار دی چې تاسو هر قسمه بینک کې ځان له اکاونټ کولاو کړی وي هغه که بینک الحبیب وي یا ایچ بی ایل وي یا یو بی ایل وي
یا نېشنل بانک وي یا الایډ وي اني تھنګس چې هر یو تاسو سلیکټ کړی وي تاسو ځان لپاره خوښ کړی وي. د هغې نه علاوه به تاسو کوشش وکئ چې تاسو خپل د بانک کوم نوم دی هغه تاسو مکمل په کیپیټل مطلب په غټو الفاظو کې ولیکئ. بیا لاندې راځي سویفټ BIC یا سویفټ کوډ، بیا لاندې راځي IBAN او لاندې چې کوم دی راځي ریټایپ IBAN. هر کله چې تاسو په کم بانک کې تاسو مطلب اکاونټ جوړ کړی وي نو تاسو له پکار ده چې تاسو د هغې کم منیجر چې دی یا تاسو سره به څه نه څه کانټیکټ نمبر وي تاسو هغې ته کال وکړئ چې زما د یوټیوب دپاره مثال داسې څه حساب کتاب دی او زما د دغه کم بانک چې دی یا بانک الحبیب دی یا انیثینګ زما د هغې سویفټ کوډ پکار دی او IBAN نمبر هغه به تاسو مکمل ګایډ کی. نو شروع کو به دا به هر څه کلیر کو زمونږ سره اوسئ. د ټولو نه اول به مونږه کم دی نیم ان بانک اکاونټ زمونږ کم نوم چې دی هغه دی اکرم علي. ښه ملګرو تاسو کتی شئ چې زه دا خپل نوم لیکمه او څه چې مې تاسو ته ووي دا اوس په پوره ډیټیل سره لیکمه خو کوشش وکئ د تاسو د ټولو نه اول ځان سره په یو پاڼه باندې ولیکئ. تاسو کتی شئ چې ما ځان سره لیکلی دي او یا خپل کم چک بک چې دی هغه هم ځان ته مخامخ کیدئ او یا ځات چاته یې ولیکئ او بیا د هغه ځای نه ډایرکټ دلته پیسټ کئ. نو به هر حال تاسو ته به مکمل نشو کیږي خو بیا هم ما ولیکو خپل نوم. لاندې چې کم دی بیا تاسو ته وایي چې خپل د بانک نوم ورکه نو د بانک نوم به ورکو. ښه ملګرو یقینا چې تاسو ته به هر څه لږ هایټ ښکاري خو ما کم په پوره ډیټیل چې هغه ما ولیکو. اوس که چېرې تاسو بالکل لاسټ کې وګورئ ما ته یو کینسل راځي یو د سیو اپشن راځي. د دې نه مخکې چې زما څومره هم طریقه کار و هغه ما وکړو او اوس په سیو باندې کلیک کومه. د نیټ ستونزه ده مطلب د انټرنیټ مسله ده نو په هغه وجه اکثر ټایم سیو اخلي خو به هر حال موږ به ورته انتظار کوو. تاسو کتی شئ دلته اوس موږ ته اپشن راغی چې وایر ټرانسفر ټو بانک اکاونټ او دغه لاندې چې کوم دی اکرم علي اکاونټ ته به مطلب د دې کم پیمنټس راتلی چې دي هغه به موږ ته راځي. تاسو کتی شئ چې موږ ته ایمیل هم راغی هر کله چې زموږ دا هر څه مکمل شي نو موږ ته ایمیل هم راغی. راځئ ایمیل ګورو. ښه تاسو کتی شئ چې زما کم سیټینګ و هغه هر څه مکمل شو او زما کم دغه چې دی بانک اکاونټ لینک کول هغه هر څه طریقه چې کم دی هغه وشوه.